سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست ویو. نن سهشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 14مه چې د 2025 زیږدیز کال د نوامبر له 4مې سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز څلرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د هیواد په شمال کې د شوې زلزلې له امله د انساني تلفاتو لوړېدل. د تېرې شپې زلزلې د قربانیانو شمېر نږدې 1000 کسانو ته ورسید. د ترکمنستان انرژۍ وزیر او د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر لیدنه. په یاده لیدنه کې دواړو لوریو د انرژۍ سکتور پراختیایي پروژو په ځانګړي ډول 1500 کیلو ولټ برېښنا لیږد پروژې په اړه خبرې کړي. او د ایران بهرنیو چارو وزیر د هیواد په شمال کې یو ځل بیا د شوې زلزلې له امله خواشیني څرګنده کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د تېرې شپې زلزلې د قربانیانو شمېر نږدې 1000 کسانو ته ورسید. د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل ویلي د وروستیو معلوماتو په اساس د تېرې شپې زلزلې له امله د ټپیانو شمېر 950 تنه او د مړو شمېر 28 تنو ته رسیدلی دی. نوموړي ویلي چې په سمنګان ولایت کې 418 تنه ټپیان او 14 تنه مړه، په بلخ ولایت کې 415 ټپیان او 12 تنه مړه، په بغلان ولایت کې 19 ټپیان او یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه راز په کندوز ولایت کې 15 تنه ټپیان، په سرپل ولایت کې 14 تنه ټپیان، یو تن مړ او په جوزجان کې 3 تنه ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په روغتون کې ټپیانو ته لازم تدابیر نیول شوي او درملنه جریان لري. د ترکمنستان انرژۍ وزیر د برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر سره لیدلي. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي چې د یاد شرکت عمومي اجرایوي مشر ډاکټر عبدالباري عمر د ترکمنستان 2025 نړیوال انرژۍ، ساختماني چارو، صنعت او کیمیاوي موادو پراختیا نندارتون او کانفرانس په څنډه کې د ترکمنستان انرژۍ وزیر آنانا ګلیدیسپاروف سره لیدلي. نوموړي ویلي چې په یاده لیدنه کې دواړو لوریو د انرژۍ سکتور پراختیایي پروژو په ځانګړي ډول 1500 کیلو ولټ برېښنا لیږد پروژې په اړه خبرې کړي. یاد شرکت زیاته کړې چې دغه ناسته د ترکمنستان په کوربه‌توب، سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو پیاوړتیا، انرژۍ سکتور، ساختماني چارو، صنعت او کیمیاوي موادو د پراختیا په موخه جوړه شوې ده. د ایران بهرنیو چارو وزیر د هیواد په شمال کې یو ځل بیا د شوې زلزلې له امله خواشیني څرګنده کړې. د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د افغانستان د شمال په ځینو برخو کې د یوې بلې ویجاړونکې زلزلې بیا تکرار چې له امله یو شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او پراخ مالي زیانونه یې اړولي ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې ایران د افغانستان له دولت، ملت او د غمجن شویو کورنیو سره خپله خواخوږي او تسلیت وړاندې کوي او د یادې پیښې ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله څرګنده کړې ده. نوموړي د افغانستان زلزله ځپلو سیمو لپاره د سمدستي بشري او ژغورنې مرستې د استولو له چمتووالي خبر ورکړی دی. له مڼو وروسته د انارو صادرات هم روسیې ته پیل شول. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد له انارو څخه وروسته روسیې هیواد ته د مڼو صادرات پیلېدل یو ښه او مثمر ګام بللی دی. نوموړي ویلي چې په دې سره به افغان بڼوال د خپلو میوو لپاره د خرڅلاو نوی او ښه مارکیټ ومومي. او وروستی خبر همدا چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له غړو سره لیدلي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له غړو سره لیدنه کې په پاکستان کې د افغان سوداګرو د اوسني ستونزو په اړه خبرې کړې دي. د یاد وزارت په وینا په دې ناسته کې افغان سوداګرو ویلي چې نږدې 8000 د افغانستان ټرانزیټي کانټینرونه هلته بند پاتې دي او همداراز شاوخوا 4000 صادراتي او تش کانټینرونه د افغانستان لوري ته د پاکستان پر لور ولاړ دي خو بند پاتې دي. یاد وزارت ویلي چې د خونې غړو وړاندیز کړی چې دوی د خپلې ستونزې د صنعت او سوداګرۍ له وزارت له لارې له پاکستاني چارواکو سره شریکې او تعقیب شي. همداراز یې وړاندیز کړی چې د یوې واحدې لارې له اتکا څخه د خلاصون لپاره د نوې ټرانزیټي لارې جوړې او پراخې شي او د افغانستان له لوري د کورنیو تولیداتو او
صادراتو د ملاتړ لپاره غیر نقدي سبسایډي ورکړل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د یادو ستونزو د حل او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا ډاډ ورکړی. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.